در بشم کابله خو یوازې یم سوله به تر هم راسره نه راځي د لاریون ټولو ګډونوالو ته سلامونه او درنښت په دې هیله چې ټول به ښه یاست زه مې خپلې ماتې ګوډې خبرې په لاندې بیت کې پیلوم کومه ناوې دلاسه کړم کوم یتیم قرار کړم ټول وطن شهید دی زه کفن په چا وار کړم درنو دوستانو زمون په وطن کې دا تپل شوې جګړه زمون نه دی پردی دی او مظلوم افغانان یې متاسفانه د سون کوټې دي خو دې مونږ او هم ټوله نړۍ اوس خبره ده له تېرو 40 کلونو په یو او بل نوم د پنجاب مزدور دښمن لخوا په ډېر بېرحمۍ وژل کېږو ودانۍ ونړوېږي او د ژوند هر پرمختګ معنی مو ګرځي زه له دې ځایه په ټولو نړیوالو د پاکستان په چټلو ادارو غږ کوم چې نور دې زمونږ هېواد جګړې ته لمن نه وهي بلکې د یو ښه ګاونډي په صفت دې راسره ورکړه ولري ځکه په دې کې دواړو خیر او بلا نغښتې دی دا چې افغانان نړیوال تروریزم سره په جګړې کې دي په همدې علت له دې اروپایي ملکونو او امریکا غواړو چې نور دې مونږ په اور کې نه سوځي او روزانه دې د خپلو ګټو په خاطر په درجنو بېګناه مظلوم افغانان او امنیتي ځواکونه نه قربانوي بیا یې په تکرار سره وایم افغان ملت نه ماتېدونکی دی او له خپل ناموس مور وطن څخه به تل په څېر کلکه او مېړانه دفاع کوي په اخر وایم وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دې وي خو سوله دې وي وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دې وي خو سوله دې وي پر سر مو بام که نه وي نه دې وي خو سوله دې وي ژوندي دې وي افغان غیور ولس او ژوندي دې وي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مننه Marco جنگ پرستو Marco Pakistan Manana. Was geht da in unserem Land ab, Leute? Terroristische Gruppierungen wie Taliban oder IS gehen gezielt auf Bildungsrichtungen wie Schulen oder Universitäten los. Töten